امام صاحب په علاقه کې یو سړی باید د شپې غله ورغله چې غله ورغلل سړی کور کې ګیر کاو ټول سامان یې یوړو هغه خو دو پېژندل د محلې خلک وو هغه ورته وایي که تا زمونږ پته وښوله او زمونږ نوم دې واخېست او زمونږ پلارانو موږ دې خلکو ته یاد کړو که نه نو تا باندې د ښځه په 3 طلاقه طلاق کړي شا به ووایي ګنې وجنو دی بس غریب مجبور و چې اوس مې وجني نو په تندر 1100 به کې اوس وایي بس ټیک ده نه به ستاسو نوم بنالم وایي که دې زمونږ نوم پلار نو موږ دې یاد کړو وایي ووایي هغه وایي یاره که تاسو ما یاد کړه تاسو مې چاته وښولې په ما دې ښځه په 3 طلاقو ته معلم ته یې وړو هماغه سړي ورسره په جومات کې ولاړم و چاته یې ښولم نه شو یا خدای یو ځل چې کوم مولا نه به یې تپوس کوه غله پېژنې ښې پېژن هر وخت ورسره میلاوېږم وښایه که نه ته یې وښولې چې ښځه رانه الوځي 3 طلاق یې راباندې ولیدو اوس ښځې نه خارو والوته زه به څه کوم چا به علاج نه ورته امام ابو حنیفه صاحب ورته وي دلته راشه وایي ما زه به درته مسله جوړه کړم امام صاحب بعضې مخالف وي ګوره که نه امام صاحب الله ارامئ ارام علی مسله جوړه کړم څنګه به چې غل ښي خو ښځه ترې توتې کېږي امام صاحب ورته وی هم د دې محلې علاقې دي وایي دې محلې علاقې دي خو نوم یې نه شم اخیستی کولی نه شم وایي کېنم زه به داسې کار کوم چې کم غل نه دی ته به وایې دا نه دی چې کم دی چپ پی غږ به دی نه به وایې چې دا دی خو چپ پی بس امام ابو حنیفه صاحب ټول د محلې خلک جومات ته راغونډ کړل دروازه یې بنده کړه دې ته یې وایي دغلته کښېنه وایي یو وځه چې کم غل نه وي دا نه دی چې کم غل نه دا نه دی او چې کم بغل و چپ او غږ به یې نه کو که وایي چې دا دی خو بیا ښځه طلاقېږي چپ او هغې به یې ځان لګو بل دا نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه نه دی خو پکې نو خو ووتل باقي یې پاتې شو وایي دا دی د غږ نه کو چې دا دی بس امام صاحب یې پته ولګېدل سړي راونیول پولیس ته حواله کړه خو چې 2-3 ډبې یې ورکړل یو غلا مون کړی دې ته هوښیار وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات هوښیار یو ځای کې یو جنازه په سړک د پاسه پرته ده په روډ د پاس امام صاحب پرې راغی لوی جنجال او جګړه جوړه ده هلکه څه چل دی وایي پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار یې وایي چې تر څو مې دا جنازه نی کړې او زه واپس شم په ما دې ښځه په 3 طلاقه طلاق پلار یې دا و او زوی یې څه وایي زوی یې وایي که د بې جنازې د دې ځای نه دا جنازه چې اوچته کړه په ما دې ښځه په 3 طلاقه طلاق اوس به څه کوو اوس که جنازه مقبرې ته وړو نو په زوی یې ښځه 3 طلاقه طلاقېږي او که دا جنازه نه کوو نو په پلار یې طلاقېږي امام صاحب دا خو اسانه خبره ده پیسپونه تیار کړې هم په اصله کې پیسپونه تیار کړل ور مخکې شو جنازه به هم دلته و به جنازه په هغه ځای وکړل پلار ته یې وایي زه ستا جنازه وکړه جنازې نه مطابق جنازې نه بغیر کور ته لاړم ښځه دې په 3 طلاقه طلاق هم به جنازې دې وکړه زه کور هم په هغه ځای جنازه وکړه او زوی ته یې وایي دا اوس مړی به اوس اوچت کړو مقبرې ته به یې اوس تا وایي چې مقبرې ته نه رسولې او ورسېدل نو په ما دې ښځه طلاق وي مقبرې ته رسول ګوره دې ته عقل وایي دې ته هوښیارتوب وایي زموږ د پارسیوانان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم له 10 من عقل پکار ده نو بعضې عالم له خدای د پوهې ورکړي هغه نه خدای ډېر کاروان او بعضې عالمي اینه مې ډېرې خو پوهې داسې چټاکې عمرئ نو هغه لار شوف وایي هغه کار بل نی بې دې نه چې کله ملا پسې خبرې کوه بل ملا یې بدیسي کله یو چېړه کله بل چېړه کله بل کله مقتدي کله ملا حسد پکې دی زیاتې به خدای یې داسې ملیانو نه مسد دا چې کوم ملا په خپل مجلس کې نورو ملیانو غیبت کوي که نه یا د نیکانو خلکو غیبت کوي او په زړه کې د نورو ملیانو حسد یې حسد چې دا دې بل ملا د خدای ترقي ولې ورکړې ده دا ډېر ظالم ملا دی دا اکثر طالبانو ته د دې ملا نه سبق هم ووایه د په علم کې برکت نی او د په شاګردۍ کې هم برکت نی دا سپیرئ من عوامو ته وایي علماو سره حسد مه کوئ نو چې ملا د ملا سره حسد کوي وایه شیطان دی که نه بعضې مولیان په مجلس کې مولیانو پسې داسې خبرې کوي چې د مولیانو نه د خلکو ړه تور شي هماله راځي دا شیطان مولا دا د مولا نه خدای سات داسې مولا دې خدای مه جوړوه داسې مولا نه خدای جوړ کړي چې ستا پړه کې بل مولا ته بل عالم ته حسد نی مینه یې مینه مسلمان ته پړه کې مینه او نیک سړي ته پړه کې مینه قرآن شریف کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر تا ته ما د قرآن غوندې عظیم نصیحت نازل که
لتبین للناس ما نزل الیہم کہ دا قرآن پا معنی پا مقصد با دا صحابت پوئے نو گورا دا رسول اللہ مبارک مقصد سے دے قرآن خول او دا قرآن پا معنی پویاون دا قرآن پا معنی چی پویگی اغی تا احادیث وی پا احادیث و بدان پوئے کے دا طول دا قرآن شریف شرح دا نو دا رسول اللہ مبارک طول زندگی دے کے تیرا شوید قرآن خودل تفسیر دا قرآن خودل حکمت و قرآن خودل دا دا پیغمبر مبارک مقصد دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم پیغمبر غفتے دے اسدی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم یا اللہ دما پا دے بچوں کے دا سے پیغمبر پیدا کچی دا دوی دا قوم نئے دا قوم دا انسان پا جب قوم خپوئے گی یتلو علیہم آیات کچی تکم قرآن کم آیت ولور کچی اگا خلقو تخیق اگولا نازرہ شوا حفظ شو ویعلمهم الکتاب او قرآن باندی پوئی کی ورد پیغمبر مشن داری چی قرآن باندی پوئی والحکمتا بعض رموز بعض اسرار دا وقت مناسب بعض حالات مناسب یو پویا ورکول حکمت دے روک تفسیر دے ویزکیہم بہترین اخلاق ورتوخے عقیدے پاکشی عمل پاکشی اخلاق پاکشی تصوفم پکراغے دا طول دا قرآن و سنت نوخکلی شویری دا حضور پاک مشن وچی بچے دے عالم کا دا پیغمبر وارث باس دا لوی نعمت قسم پا خدے کہ دا خدای پنیز دا علم نا بہترین نعمت بلوی دا دا ملغلرو او دا لالونو او دا جواہرات روحانیو امین دا چی دا چا بچی دا خدای پاک پغاڑا کی ورو غرد دنیا کے خدای پاک دا بچے کامیابی او پاخیرت کے دا دی بچی غٹا کامیابی دا غٹا کامرانی دا صرف یو مثال درکم عالم خدیر الوی خبر دا عالم عزت کن عالما او متعلما عالم شیا متعلم شا او خادمن یا خادم جوڑ شا عالم شیا شاگر جوڑ شا او خادمن یا خادم جوڑ شا ولا تکن رابعا سلورم ما جوڑے گا دشمن ما جوڑے گا گورے حلاق بش و تباہ بش حضرت امام احمد ابن حنبل لوی دا حدیث امام تیر شوید میں بار بار تاسو تا واقعات بیان کرے اور دا یو شاگرد و یحییٰ ابن اکسب دا امام ترمذی استاذ ترمذی کے دے حدیث اب منقول لے نو چی کلا وفات شو دا یحییٰ ابن اکسم جا پا خوب کیو لی دوی اللہ دا سرسو وی چی اللہ تا محامق شو نظر پیدا اور دیر گرانا خبرات اصل کی دا منگ لگیایو دا مولیان دا دعوت و تبلیغ والا دا تصوف نیکان پیران و دا خلقو باندے محنت کی اصل مقصد دا دی چی دا قیامت پر از بخدای تا محامق کی گوچے پروغلا اللہ تا ادرے برباد دشو اللہ دا سرسو کلوی چی اللہ تا محامق شمر پیدا وی اللہ و یحییٰ سدی روڑی دی و دا اللہ واس دیر تیز دے حدیثو کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ قیامت پر از اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نتا پوس کئی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہی ما نم تاخدی خلقو توجی دا مور عبادتو کے اللہ تا پتر ادوی ندی ویلے و پر عیسائیانو حجت قائم آئی کہ عیسائیان دونوی چی درہ تویلی دی تاویلی دی او اینا ما قلت لهم الا اللہ چی تاویلی دی ما غویلی دی تا تا پتر دا ما دا چی تویلی شو اولانا رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے دا تپوس سکی کنا دا تپوس نو پا دا بدون زور راکی دا ہر ویختن میں دا خوالی پا دیوی نہ رہو عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ وان دا آسان خبر خونا دا دا لیوی چکلی مونتا مخی ترا روانی دی ساوت تو سر سسٹم بدل شو انگو لگیایو کورون نا اسپتالون نا پلازیو موٹر پسے موٹر یو کارخانے یو مونگ وایو دا دنیا بس دا مونگ دا 500 دا زرو کالو جون دا دے دے ختم 50 تو نا چے ووڑے دو دا شبیتو نا ووڑے دے باس خبر ختم دا آگا آتیاو سلو تا مسوک نا رسی او تھوڑا دی پرونم بلو زلکان دی او کم مشران دی بس مرگ دی دا جنازی دا روز سو پا موکا
قبر کې څه به کوو؟ دلته ګرمي ده، قبر ګرمۍ سره به څه کوې؟ دلته خو به اې سی ولګې، بجلي به ولګې، قبر کې به څه کوم؟ دلته خو یخني ده نو کمبل به واچوم، نو قبر کې کمبل در باندې څوک اچوي؟ دلته خو مار دی لړم دی نو دارو به واچې ټک به وله ورکړي، نو قبر لړم سره به څه کوې؟ قسم په خدای حضور پاک فرمایي د آخرت لړم د قچر عمره دی، د هغې نه هم غټ دی. او د قبر مار 2 ټکه سړي له ورکوي، د شواروس کې 2 ورکوي، یو په سر یو په لکۍ، او کم از کم 80 ماران دي. او مار زهر یې څومره تیز دی، دنیا کې چې مار ټک درکي دنیا کې نو شواروس پورې زهر رواني، بیا غلی شرور یا به سړی وجني، خو چې شواروس کې دې بچ شوی نو بیا الله سړی بچ کوي، غلی کېږي. او د دغې مار ټک تیزي به 1,000 کالو کې، یو کې 1000 کاله دي بلکې 1,000 کالو پورې تیز کې رواني. او یو ساس کې زهر که دنیا ته راغلل، دا شنه بوټي به ونه ویني، دا به وچ شي. نو چې چاته دا ماران پراتی په قبر کې او دا لړمانان څه به کوو؟ او لوی چکړې موږ ته قسم په خدای مخې ته را روانې، او دا د قبر ژوند مې نه ختمېدو والا دی. نو زه خو ځان له دنیا کې کور جوړوم، څونه پیسې لګوم؟ زه خو بچي له کور جوړوم، څونه پیسې لګوم؟ زه خو ځان له په دنیا کې کمره جوړه، څونه پیسې لګي؟ او هغه د ټول عمر کمرې سره څه وکړم؟ هم جوړول غواړي که دا خو د لږ وخت د 20 کالو د 10 کالو د 10 کالو شو، هغه زرګونو کالو والا بیا کور سره څه وکړم؟ دا خټو کې چې پروت دی. نن سبا خو د کورونا هم پته نه لګي، ډز دی مړ شي، کورونا دی او زړه اټیک دی او دماغ دی او فلان او فلان او جنجال جوړ دی. وارو هغه الله ته قیامت پر ورځ مخامخ کېږو، بیا به څه کوو؟ هلته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ سر به ټیټ نیولي، ټیټ به نیولي. ما خو دې دین دپاره څونه محنت کړی دی، غاښونه پکې زما مات شو، وطن مې پکې پرېښی دی، ته زما نه زیات نیاز بین وې، تا څه وکړی؟ دا خو زما ګیره هم بیا مخ نه وه، دا خو زما په سنتو عمل هم نه دی کړی. او ویې ولې ما نه ګډ مسلمان بل چې مولا به څه پوهېږي؟ مولا به څه پوهېږي؟ خو زما نه ګډ مسلمان بل کم دی، زما نه ګډ مولا بل کم دی. مولیان خو خلک دوکه کوي، تا خو به دا خبرې کولې، نو بیا به څه کوې؟ زما وروڼو یحیی ابن اکسب وایي چې الله ما نه تپوس وکړو نو بس پره پیدا شم، وایي نه یو عمل دې کړی په هغې دې بخم. عمل اوس څه دی؟ او عجیبه ده، الله هم عجیبه نظام. وی تا یو ځای کې اودس کوو چې شاته دې وکتل نو ستا نه په وله شاته احمد ابن حنبل اودس کوو، ستا اوبه په هغه ور روانې وي، نو روانې اوبه خو دا ټول پښتانه وي لکه پاکې دي، داسې ده که نه؟ او پلیتېږي نه؟ ستا اوبه په هغه روانې وي چې کوم وختي کې تا اودس کوو، ستا نه شاته هغه و. تا وی هو یو لوی عالم، یو شیخ الحدیث، زما نه شاته اودس کې زه ترې مخکې کوم، زما اوبه په هغه ورځي، هغه احترام دی وکړه، هغه دی نه پاسې دی او د هغه نه شاته کېناستې، د دغه دین عالم احترام عزت دې کړی دی، په دې مې وبخلې زه جنت. دا ورته نه وایي چې دونه علم دې کړی دی، دا ورته نه وایي دونه درس دې کړی، نه حدیث د یو عالم د یو شیخ د حدیثو د استاد ادب احترام دې وکړه، هلته کېناستې. نو چې د یو شیخ الحدیث د یو عالم د یو مجتهد د یو فقیه احترام دونه وکړي، دا له خدای جنت درکوي، نو که خپله د علم وکړو بیا به څه ورته وایي؟ ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي ګر وایي پلان کې غوره، پلان کې بهتر، پلان کې بهتر، پلان کې بهتر. مونږ به تپوس د جو رسول الله مبارک نه وکړو څوک غوره؟ هغه ظاهر ته ګورو، خو دې خو ډېر تهجد کوي، دا ډېر غوره دی، او دا خو ډېر روجي نیسي، دا ډېر غوره دی، وایي ده سره خو لاس کې تسبیح دی، ډېر غوره دی، وایي دې خو ټولو حدیث ښایي، دا ډېر غوره دی، دې خو ټولو تفسیر ښایي، دا ډېر غوره دی، دا خو ډېر نیک سړی دی، په لاره ځي ټیټ سترګې دي، دا ډېر نیک دی. نه، حضور پاک څه وایي؟ اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. زما په امت کې، امت اجابت ورته وایي، زما امت کې دوه ډلې ډېرې بهترینې، ډېرې زیاتې غوره دي. یو هغه چې په دا سینه کې قرآن پروت، حافظ دی یا عالم دی، د دواړو سینه کې قرآن دی. یو په سینه کې د قرآن احکامات پراته دي، علم پروت دی، د بل په سینه کې د قرآن الفاظ پراته وي، دا بهترین. او اصحاب اللیل دویم هغه چې دا خلک ودي او د شپې فاز دی، دا په سلګو ماته جای، دا دوه کسان. او رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به په سره سئ، من سلک طریقا یطلب فیه علما، چې په هغه لار روان شي چې په کومه لار کې علم لټی، سهل الله به طریقا الی الجنه، الله به د دې په ذریعه د انسان ته د جنت بیره. نو که ځان له جنت ګټې
او بچو له د جنت لار اسانه وي او بچو له دنیا ښه کوي او اخر وله ښه کوي او ځان لم دنیا او اخر ښه کوي زما روغ بچو علم حفظ پې وکړې عالمان او حافظان ترې جوړ کړې او په ډوډۍ به بلکل نه یېرېږې چې ډوډۍ به د چا کم ځای به که د علم وکړه او د حفظ وکړه د ډوډۍ متعلق خو زما په خیال د دلیل اړو ضرورت نشته ده بس تاسو نه تپوس وکړم چې روزي او رزق د چا په لاس کې خیر و خلاص دې کې که څوک شک کوي مسلمان به وما من دابة في الارض الا على الله رزقها انسان نه چې کوم په ځمکه ټک کوي د روزي الله وي په ما خاص په ما د به بل چا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر زما خواخه د چا له روزي تنګوم چا له پراخو او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله وی روزي رسان زیب د طاقت خاوند زیب مضبوط او زورور دی هلکه دې کې شک شته نشته دا مضبوطه خبره خو بچو به هلک دنیا به هم صحیح اخر به هم صحیح د مونږ یو واقع درته ذکر کوم زم جوړ نه یم طبیعت ټیک نه دی خو لرې دی میلمانه اکثر راشي نو مو وایي دره با ملاقات غرض مې نو ورته به دوه درې خبرې د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ د مذهب لوی امام تېر شوی د هغه درس به د هغه د فقې د ډېر زیات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي ولې وجه څه ده ډېرې وجې دي یو وجه خو یې دا ده چې د ده دا فقه د یو کس د ذهن جوړه نه ده دا د کمیټۍ جوړه 40-50 علما کم و بیش کله دی نه کم و کله زیات دا مجتهدین بنست دا فقها بنست مجتهدین فی المذهب دا بنست و دی به د قرآن و سنت نه مسلې رسي بحث به کېده باقاعده بحثونه به شروع مسلې به راایستلې کېدې کله به پکې شاګردانو مخالفت هم وکړ امام محمد صاحب نه زما دی اراده ابو یوسف وایي زما دی اراده امام ظفر وایي زما ده حسن ابن زیاد بل دا زما دی امام صاحب زما دی اراده دا لږ یو بحثونه کېده حدیث و درس به هم کېده خو غټه مسله دا وه چې د فقې مسلې به راایستې کېدې دا امام ابو یوسف د امام صاحب مشر شاګرد د مور کونډه وه نو مور به دې رنګسازۍ له لېږه چې بچې رنګسازي زده که هنر زده که چې ما له 100 روپۍ ګټي استاد سره کېنول د یو ځل په لاره تېرېده دغسې خلک ناست لکه څنګه چې تاسو ناست ورته راننوه چې داسې وکتل هلکه زه خو رنګسازۍ له زه به ټولې جامې لاسونه مې د رنګ ډکې دا خلک خو په دې جومات کې یا په دې میدان کې ناست دي دا خو دغسې ناست دي دا د دوی څه کوي پرې راننوت دا ټول د قرآن او سنت ده خدای او د رسول خبرې دیني مسلې خوند یې ورکړه چې خوند یې وله ورکړه بس سړي الله سړي ته هدایت کوي بس لارې دا خوښه شو رنګسازۍ سره شاګردي پرېښود داسې اوږده ده ما مخکې تاسو ته کړې م زه خو مختصرا یو ځل د مور تپوس وکړه ابو یوسف یعقوب یې نه و لارکوټې بچی و یعقوب څه خو هغه استاذ له ځې څومره دی شو ته تش جیب راځې استاذ پیسې نه درکوي استاد یې شاګرد د 2 روپۍ جیب کې اچوي چې ده ته اړه دا کار ونه وي او دی خوشحال دی غږ نه کوي چې ما خوا پرېږدي چې ما هغه پرېښې ده خو مور غوسه کېږي چې 2 ورځې تېرې شوې همدغسې تش جیب دی نو مور پې شکي شوه چې لکه زه لاره بدله کړې یو ځل سار راووته نو مور هم پسې راووت چې یو به څنګه راووته نو پټه پټه او پسې راتله برقه په سر نو دا یعقوب د امام صاحب په درس راننوت نو مور ورپسې اوه ما خو وایي چې زما زوی هغه استاد سره شاګردي پرېښې ده او د لاره بدله کړې خو چې څنګه راننوته او په مجلس ته یې وکتل امام صاحب منځ کې ناست دی شاګردان دي د ابو یوسف یعقوب یې نوم و دیم ناست غوسه شوه مورې اوس هم ډېر خلک ورې دا وایي بچو ته پرېږده دا مولیان لږ دي څه نور ته هم پکې علم کې که موږ ډېر ووایو دې خلکو ته چې یو بچی پکې عالم کې والله نه کوي فایده ټول بچی دنیا پسې ورسر کړي قسم په خدای بیا په پلار څه وماني هغه بچی پلار ته د میخ و د مزدور نه په سپک نظر چې صرف دنیا زده او دین یې نه دی زده قسم په خدای که مور تره مور په نظر ګوري او قسم مې راته وخوړ که پلار تره پلار په نظر ګوري چې ښځه وکړي د ښځې وي بیا د مور پلار نه یاد وساتئ ګورې دور بل شاته روان دی نن د نېټ
زمانه بدله کړې ده. دا کشر کل چې کوم وروسته درنه پیدا دی او را روان دی صرف دنیا ته مه متوجه کوه. قسم په خدای که تا ته پلار ووایي که مور ته بیا مور وه دنیا سره دین ورته وښایه مور پلار ورته وښایه ګورې ځان له دنیا مه خرابوه. په هغه سیک ته زوی به د ډېرې پیسې وګټي پتلون کې به سبا ګرځي مونځ به هم نه کوي بې لمازه به پیسه به ورسره ستا پیسه دا به په سپک نظر ګوري وبې چې دا پلار بل شي نو ښه ده دا مور څه ټټر ماته کوي چې دا پله شي نو ښه مه کوئ ګورې زما دا خبرې واورئ ګورې په دې عمل وکئ. په بچو یوازې دنیا ته مه متوجه کوئ. چا چې بچي صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دین یې ورته نه دی خورې ورشه نن دا د پلار او د مور حال وګوره په پېښور کې او په مردار کې یو ځای بل دی چې د هغوی د سپو جز دی نظر ورته بچي دېدلي څوک په انګلینډ کې پروت دی او څوک په امریکا کې پروت دی. په دغه بچي څوک څه کوي چې دا دلته بل سنبال کې یو بچي دی په انګلینډ کې ښځې سره مزې کوي بچي دی په امریکا کې ښه پیسه ګټي او بل سره مزې کوي او ته دلته کې بل د لزنه تړي او بل د ځمکې ته ورښکته کوي په تندر دا بچي وله دا بچي څه کوي. بچي دی په روس کې پروت دی په جرمني کې پروت دی بچي دی په امریکا کې پروت دی بچي دی په لندن کې بس خوشحاله دی زما بچي پیسې ګټي زما بچي په امریکا کې ډېره دولت یې وګټه هلته ښځې سره مزې کوي شویچرت کوي مونځ نه کوي او ته دلته پروت دی سبا چې سپیس وغځی وی به دله مټه ګوته بل تړي زنه به دله بل تړي قبر کې به دې بل اچوي دعا به درته څوک ونه کړي دا بچي وله چې ځان له ګټه کوي او د پلار په کار نه شي ځان له پیسه وګټي او د مور په کار نه کړي د مور په جنازه کې شرکت ونه کړي او د پلار جنازې ته دا بچی کښېنني په شرط دا بچي و بچی هغه دی چې پلار د سپو ته ودرېږي ویې لمبوي هغه بچی نه دی چې پوزې ته یې رومال نیولي او پلار ورله بل لمبوي هلکه ګوره زما دا خبرې سختې دي او په دې مه خفه کېږي هغه بچی چې پوزې ته یې رومال نیوي او پلار ورله بل لمبوي او د پلار په عورت ورله بل لاس راکاږي او پلار ورله بل سنبالوي دا بچی خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکو بچی هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولامبوي بچی هغه دی چې پلار له کفن ورکړي بچی هغه دی چې پلار کټ له اوږه ورکړي بچی هغه دی چې پلار قبر ته ښکته کړي بچی هغه دی چې پلار له زنه وتړي بچی هغه دی چې دی کښېني او دی پلار ته دعا وکړي بچی هغه چې پلار پسې خیرات وکړي بچی هغه چې سترګو نه پلار پسې اوښکې وبهیي بچی هغه دی چې ختم ورپسې وکړي تلاوت ورپسې وکړي ذکر ورپسې وکړي دعا ورته وکړي او بچی ثواب ورته وبخي بچی هغه دی چې د هغه پلار په دوستانې درې ورځې تعزیت ته را روان دی او دی ناست دی او په هغه دوستانو چو شربت وکړي او پلار ته دوا وکړي دا بچی دی دا نه دی چې په امریکا کې ناست دی پیسې ګټي او په لندن کې ناست دی ښځې سره مزې کوي او پیسې ګټي او پلار یې وایي زما بچی دی که نه او لندن کې دی که نه ډېرې پیسې وګټه ډېر دولت یې وګټه او زما بچی فخر کوي بچی په لندن کې دی ستا په لندن هم شلق را پرېږده په دا بچي دی ته هم غوی او بچی دی هم غوی دی دنیا کې دې په کار نه شو آخرت کې دې په کار نه شو دا بچی دی نو پردې ښه دی د دنیا بچي دي په لندن او په امریکا کې د دنیا بچي دي څه پې کوې زما دا خبرې واورئ قسم په خدای دا د پیدې خبرې بچو باندې علم وکړئ حفظ وکړئ هغه بچی چې قرآن ته ناست دی هغه دې په دنیا کې هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي هغه بچی چې د پیغمبر حدیثو ته ناست قسم په خدای اړه به سر خورېږي دنیا کې به هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي قبر کې به هم پکارېږي نه به دې مطمئني چې زما نه وروستو یو بچی قرآن ته ناست د پیغمبر مبارک حدیثو ته نفل دی نه کوي قرآن ته چې ناست دا کمال دی حدیثو ته چې ناست دا کمال خوب یې عبادت دی خوب یې عبادت ملغلرې ته یې جوړه کړې د بچون نه خو دغه زمانه وه ابو یوسف مور چې را دننه شو ویې کتل اوهو زما بچی خو نن ناست ملیانو سره اوزګار خیلو سره ناست خو زموږ ته په دا نیټ خلک اوزګار خیل وایي ये मौलवी लोग ये मदरसे वाले पुराना तहजीब बैकवर्ड लोग ये क्या करते हैं हमने तो आसमान सर पर उठाया है हाँ पतलून दोगाखे परतून बानी मुत्याले खर लके शाते योस्ता लके तई मखे तावेदान दर इतना मुला पर खबर है कि माँ तदा सखकारे चिचे दर तान द स्पिनन बतारे और द हर नम बतारे د پیغمبر وارث پسې خبرې کوي تا کې انسانیت دی چې د یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره کوي چې د عیسایان خپل مذهبي مشر پسې نن خبره وکړه چې د هندو ګوره هغې کې هغه اچوتې علا مذهب هم شته چې د مذهبي مشر پسې نن سبا خبره وکړه چې د سیکو کړه
خپل مذهبي مشر پسې اته لګیا یې مولوي لوګ اور یې مدرسې او یې فلان او یې فلان او فلان فلان ځان ته وګوره د هسې خولې نه مې بده خېږي چې پتلون دی اچولی دی ټول اندامونه دې پکې لوړ جوړې ښکاري مړه ته هم خبرې کې اول لباس د انسانیت کا د خر ټیپ ما چوه لباس د انسانیت کا خدای ته ودرېږه جومات کې مخامخ الله ته ودرېږه او د الله دین چې چا در رسول دی هغې پسې خبرې مه کوه که د دنیا کې د ژبه چاړی ني نو په قبر کې به دې په خوله کې لړمانان ګرځي او د خولې نه به دونه به دې ګز ژبه بار راوځي بهر کې زما وروڼو وی دا اوزګار خیر امام صاحب ورته وایي امام صاحب یا ملا صاحب دا زما زوی دی ځان سره کښېنو خیر توفیق نه لګسته زه خو وایم چې هنر به دې زده کړي دوه ټکي به زده کړي ماله به سبا له 100 روپۍ پیدا کړي تا ځان سره کښېنولی زما دا بچې امام ابو حنیفه صاحب ډېر هوښیار داسې نو لکه زمونږ په شان ډېر قابل سړی هغه به چې دا لږ کې خو خو ته دې خو زمانه جدا کېدل نه دي فکر نو امام ابو یوسف مور ته وی زه ورته هنر ښې کړ وی ته ورته څه هنر ښې وی داسې هنر ورته ښیم چې سبا به د پستې چلغوزو د بادامو حلواګانې خورئ بهر کې امام ابو یوسف مور خو چې د حلوا واورېدل په خوله کې لاړې راغلې څنګه لاړې راغلې کتاب کې خو نشته خو دی لاړې داسې راغلې وی استاد وی دا هنر به کله زده کوئ وله دی کله ټکي نه معلومېږي دا چې خوله کې لاړې وی صبر وکړه خو نن دې راوسته کړم دا هغه یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف غوندې شخصیت جوړ د هارون الرشید قاضي القضات ته خدای پاک جوړ مشر قاضي چیف جسټس چې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سره ناست دقسې نو یو ځل هارون الرشید له هغه خپل لږګري حلوا پخ کړی او په هغې کې وله د بادامو د پستې او د غوزانو دا چکی مکی چولې نو چې هغه له هغه حلوا راوړه نو وی دا څه شی دی وی دا د خپل لنګري خاص ډش جوړ کړی دی وی زه به پې څه شمه دا قاضي صاحب له یو څه چې قاضي صاحب یې وخوري چې د هغه دماغ پې تکله شي چې د دین کار پې وکړي لکه مونږ تاسو چې ملا صاحب له څه شی وکړو که نه هغه خورا مورو هغه چې کوم ویښ کې پاتې شي ټماټر به ګرځي تبې کوجې غوړي پکې واچو استاد یې دی دا مړه دا هم ښه ده مولانا شربلي تانوي رحمتالله علیه لیکلي یو سړي له وایي یو ملا صاحب له یو ماشوم حلوا راوړه کسې کیرې والا راوړه نو وایي دغې کور نه دي ملا صاحب له په ژوند کې چې داسې نور راغلی نو حیران شو چې خدای دا څنګه کور دی دا خو د بشیر جان کور دی دې نه هم په سترګو څه ونه لیده بشیر جان هم ټوله مونږ په دا خوږه خولو په دناتونو غولولي هیلومن نور جیب کې دونه غټ لړم پروت دی چې زه ته نشم بیت نو وایي چې هلکه د ما خو بله عمر په دې جومات کې په امامتۍ وشو ستاسو د کور نه خو څه پورې نوړی نه ورغلې دا نن څنګه لار دې خطا کړو کیر دې راوړ نو ماشومان خو دروغ نه وایي رښتیا وایي وایي دا سپي سټلې و مور مې استاد جي له یو استاد جي له یو ده چې دا داسې وایرس دی چې استاد جي مضبوط کړي کورونا وایرس دې ته وایرس وایي نو بعد هغه کاسه اوچته کړو پړه دې دیوال له وویسته دا خدای بېخ وباسه چې سپي جوټه کې نو مال یې راوړئ ماشوم په چغ وش ماشوم په چغ وش وایي زما کاسه دې ماته کړه کاسه محلې خلک ټول راغونډ کړ هلکه نو ما خو بله بله راوالم خو تا نه ما کاسه دې ماته ودی د کاسې پسې جاغې څه چل دی په دې کاسه کې وایي دې کاسه کې پیشوګا ډوډۍ ماتو ما اشرف علي صاحب وایي کاسه هم ډېره مزېداره او خوراک هم ډېر مزېدار زما وروڼو ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وګوره د ایمانیاتو په باب کې لیکلی دي چې څوک د دین د عالم توهین کوي او سپک ورته ګوري په دې حیثیت کې دا د دین عالم دی دا د ایمان نه خلاص دکې ایمان نشته وګوره ما حواله ده د کتاب در زما وروڼو علماو ته سپک به نه ګور نو خدای پاک هغه حلوا هارون رشید امام ابو یوسف له ولېږله چې هغې وخوري دماغ به یې تکله شي دین خدمت به وکړي هغه حلوا چې هغه له راغلې اتفاقا مور سره ناسته وه چې ویې کتل مور یې واله خوره ویې څه شی دی ویې زما د استاذ خبره دې یاده د ابو حنیفه هغه هنر خدای را کړی دی اوس خوره د پستې او چلغوزیو د بادامو حلواګان نو مور یې وجړل ویې بچې ستا د استاد ابو حنیفه قبر دی الله انوار نازل داسې هنر یې درته وښو چې نن ستا د برکته زمونږ هم مزې دي او که ما والا هنر دې زده کړی وي نو اوس به یې لاس او خپې د رنګونو نه ډکې
علم کې د دنیا هم برکت دی، د قبر هم پکې برکت دی، د ځنکدن هم پکې خیر دی، او د قیامت د ورځې هم پکې خیر دی، د الله هم پکې رضا ده او د رسول هم پکې رضا ده. او عالم ته د اون د دریاب کبان او د سلو میږي دعاګانې کوي. دا د پیغمبر مبارک وینا هم دې خوشحاله